زمنګ په دې بزرګانو کې یو بزرګ تیر شوی دی حضرت ابو الحسن رحمت الله علیه صاحب د کشف او د کرامت ډیر نیک انسان تیر شوی دی مریدان یې زیات د لرې لرې نه به مریدان ورله راتلل یو مرید یو د لساتو کال نه به ته راته یو ځل چې راغې دروازې وډبوله اتفاقا دا پیر صاحب ابو الحسن صاحب کور نو د بار نه اواز کوئی صاحب کور شته پیر صاحب کور شته د دروازې خواله ښځه راغله اواز یې ورکه څوک صاحب څوک پیر صاحب دی ورته وایي ابو الحسن وایي کښېنه په قلاره تا تې راله صاحب هم جوړ که پیر دې هم راته جوړ که تاسو راته مس کړی دی تاسو ورته صاحب او پیر وایې سړی هم راته مس کړی دی تاسو د هغه د کیل کود د څه خبرې د هغه جون خو ما سره دی ما نه یې تپوس وکړه دومره سپکه خولې خاوند پس یو خوځوله چې څه اندازې نشته هغه مرید یې وله ښه برابر وټوکه ځکه بعض انسان د هغه خولې کې ژبه د بعض انسان خولې کې قینچې کټکول کوي ټکونه به در کوي هغه سړی دیوال سره په خوا کې کېناست او ژاړي چې الله زما خو د ابوالحسن صاحب سره عقیدت و مینه مې واله سته کاله تلم راتلمه دا خو د خاوند د ال نه ښځه خبرې سړی خو صفر وخت هسې مې دا دومره موده ضایع کړه د محلې څه کسان پرې تېرېدل میلمه ولې ژاړې یره وایي دې پیر صاحب لره ډېرو کلونو نه تلم راتلم نن کور کې نو ښځې راته د هغه په سر سپکې وي نو پته ولګېده چې هسې ظاهر برابر دی باطن اندروني پکې څه نشته هغوی ورته وي د دې ښځې خبرو پسې مه ځه دا یو کوچې د ژبې نه تیزه ده او ته صحرا ته لاړ شه ځنګل ته هغه تللی دی هلته لاړ شه تا ته به پته ولګي ده ترې نښه پته زده کړه ابوالحسن صاحب پسې دې صحرا او ځنګل ته لاړ چې کله صحرا او ځنګل ته لاړ نو هغه ته زمرې ولاړ دی زمرې خشاک یې را جمع کړی را ټول کړی دی په ځمکه باندې پروت دی او په دې یو لاس کې ورسره غټ خامار دی او دا خشاک رالی د دې زمري د پاسه ږدي او دا زمرې چې ګړبړ کوي نو دا مار اوچت کړي چې غره شي د زمري دی راوبري بیا خشاک رالی په زمري باندې ږدي او دا زمرې چې ګړبړ کوي نو دا مار اوچت کړي خو چې شړک شي د زمري دی راوبري چې دې مرید د پیر صاحب د مرتبه او کرامت ته وکتل خوشحاله شو ورله راغی وی پیر صاحب زمرې خو د ځنګل بادشاه دی د ځنګل بادشاه دې قابو کړی رب د نه نشي والی او دا دومره اجدها مار دا دې قابو کړی دی د هغه نه دې چوکه جوړه کړې د زمري لی رابرې داسې شیزونه دې قابو کې راوستي دي چې دا څوک قابو کې نشي راوستی خو په دې حیران یم هغه چې کور در سره کومه بلا دا دې نه ده قابو کړې هغې خو په ما داسې اواز روغ که او داسې غړه مې را باندې وکړه چې اوس سپورې مې لاندې پروتې دی دې نه ده قابو کړی د ځنګل بادشاه زمرې دې قابو کړی دی مار دې قابو کړی دی پیر صاحب ورته په خندا شو وایي دا ته چې سینې او دا کمه مرتبې نه نو دا د دغې ښځې په تکلیفونو او په دغې سختو خبرو زه صبر کوم د هغې د وجې الله دا مقام را کړی د ښځې په تکلیف به صبر کې د هغې په سختو خبرو صبر کوه الله به درله یو مرتبه درکړي د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي دا د پختې نه پیدا دي د ګسې پختې نه پیدا دي ګسه پختې کږه ده که نیغې ټک پکۍ ماتېږي به ښځه نشي نیغولی دا به همدقه شانتې کږه وږی او د دې نه به خپله پیدا